سلامونه دوستانو، امید لرم چې روغ جوړ بایسئ. په تیره ویډیو کې تاسو ته ما ویلي چې د امریکا د لاټري لپاره څرنګه تصویر برابرېږي، څومره سایز وي د هغې نه. هلته ما تاسو ته د هغې سایز او تصویر هر څه درښودلي. اوس تاسو ته دلته درښیم چې تاسو په خپل موبایل کې هم کولی شئ چې مغه تصویر برابر کړئ، مغه سایز ته برابر کړئ. دا به څنګه وي او کوم اپس به وي؟ راځو خپل موبایل ته بره سرچ کې لیکو، دا ورته ګوره ډي وی دا سره ما انسټال کړی دی. تاسو په پلی سټور ته لاړ شئ، انسټال به کوئ، دا به کولاو کوئ. کله چې خلاص کو دلته راځي، تاسو ته د پوره معلومات درلېږلي کو. چیرته تاسو غواړئ چې د خپل د موبایل د ګیلري نه یو تصویر تاسو سره وي او هغه برابر کړئ د خپل فون نه تاسو هم کولی شئ. او که چیرې تاسو په کیمرا باندې نوې تصویر اخلئ نو هم تاسو کولی شئ چې تصویر واخلئ او هغې سایز ته برابر کړئ. دلته ما سره تصویر دی، ګوره ډایرکټ خپله سایز ته برابرېږي. دا چې سیو کې ډایرکټ ځي ستاسو د موبایل میموري ته. او که چیرې تاسو غواړئ چې نوې تصویر جوړ کړئ، اپلوډ یې کړئ، نو دوی باندې به نیکسټ او وهئ. دلته به راشئ، دلته وګوره دا سایز دا کومه نښه چې تاسو وینئ دې ته خپل تصویر برابر کړئ، تصویر واخلئ، ډایرکټ ته جوړئ او ملته ستاسو د موبایل ګیلري ته ځي. نو تاسو خپل په موبایل کې هم برابرولی شئ تصویر، خو چې د 6 میاشتو څخه باید اخوانه وي. د 6 میاشتو په داخل کې تاسو باید تصویر وي، هغه په جوړولی شئ. نوې تصویر یا نوې یا د 6 میاشتو په داخل کې تاسو تصویر اخیستی وي. دې خبرې ته پام وي. نو لاړ به شئ، پلی سټور ته به لاړ شئ او دغه اپس به ډاونلوډ کړئ او په دې باندې هم ستاسو مشکل حل کېږي. خو په امریکا د لاټرۍ لپاره مهم دغه تصویر دی چې په دې تصویر کې باید تاسو ډیر جدي کار وکړئ او دا تصویر باید دغه سایز ته برابر کړئ چې بیک ګراوند سپین وي. هغه تیر ویډیو کې تاسو ته ما د هغې هر څه درښودلي چې سایز څومره دی او د هغې بیک ګراوند سپینې باید عینه کې دا شی نه دی کې استعمال نشي، ځکه چې ستاسو مکمل فورم چې دی هغه ختمیږي، نه سبمیټ کېږي. نه دې خبرو ته باید خیال وي. الله تعالی هم سپارم.